د هیلو وړانګه رادیويي ډرامه د ټولو د کامیابی او خوشحالۍ ملګری. درنو دوستانو، په سلامونو او نیکی هیلو مو هرکلی کوم. تاسو به د هیلو وړانګې ډرامې په تیرو برخو کې اوریدلې وي چې د همت خان د ناوړه سلوک او بدو اعمالو له امله کلیوال په تنګ او خواشیني دي. شاغا بای صداقت او سپیڅلتیا د غوره شخصیت ځانګړتیاوې بلل کیږي. په کورنۍ او ټولنه کې د انسان شخصیت ته عزت او درناوی ورکوي، انسان ته د خوښۍ احساس ورکوي. صداقت او سپیڅلتیا لکه یو کوچنی نیالګی چې غټوالی یې وخت ته اړتیا لري، خو کله چې دغه نیالګی لوی شي بیا نو ډیره خوږه میوه نیسي. نو که دنیا ستا په صداقت او سپیڅلتیا شک کوي، مه خفه کیږه، ځکه چې شک تل د سرو زرو په اصلیت کیږي، نه په وسپنه. درنو اوریدونکو، راشئ چې اوسنۍ ډراما په ګډه سره واورو. دا تاسو او دا هم ډراما. پوهیږئ، زړه مې غواړي چې وزر مې درلودای او په هوا کې مې ښې چکرې وهلې وای. وایم کور دې لغلی ډک شه، شکر چې وزر نه لرې، که نه چا به د هوا د مرغه په نوم کار کړی وي. که مې وزر لرلی بیا پوهېدم چې چېرته والوزم او چېرته نه. او مقصد دا دی چې د هوا مرغه شي، هغه هم هوښیار. نه نه نه، همدا چې خیالي اوسم خو وزرونه ولرم. ډېر ښه خیال پلو وکې. ښه بیا نو څه کوې؟ لاړ به شم یو بل ملک ته، هغه ځای ته چې زموږ د کلي جنجالونه پکې نه وي. پوهېږئ چې دا شیان زما زړه څومره په تنګوي. دا یو زه پوهېږم او یو خدای مې. ته واخله یو پیاله چای له تورې ګوړې سره وڅکه چې نور دې هم خیالونه قوي شي. خیالي ګله وایم کور دې ودان خیر اوسې. یو ملګري مې کیسه کوله چې بهر څه ښایسته ځای دی. پوهېږئ چې له ډېرې پاکۍ نه ځلیږي، پاک سوتره خلک، اوچتې ودانۍ، ښایسته کورونه، موټرونه یې څومره لوکس دي. ټول 0 کیلومتر. ښه نو دعا وکوئ چې زموږ خلکو ته الله پاک همت ورکړي چې خپل وطن همداسې جوړ کړي. آمین. ملګري مې ویلې دا ستا ځوانۍ ته چې ګورم هسې په دې کلي کې خاورې کېږي. ته اصلا باید په بهار کې زیږېدلی وای. وایم کور دې لغلی ډک شه، ته هم دغه په خبرو اعتبار وکړه. څنګه یې ونه کړم؟ زه له پخوا نه پوهېدم چې لکه د خارجیانو په شان شیکو کاکا یم. خبرم چې خیال پله وهي، خو په دې اندازه نه چې په تش جب د خارج خوبونه وینې. ښه یارانو، اوس تاسو راته ووایئ چې څنګه بهر ته لاړ شم، او که لاړ شم چېرته لاړ شم؟ یاره وایم خیالي ګله، که زما منې خپل ناروغ پلار سره اوسېږه چې درته اړتیا لري والکه. هغه د شمس وګوره چې خبره نه اوري او وړوکی هلک دی. عاشق الله رښتیا وایي خیالي ګله؟ نه والا، هسې مې تاسو دواړو سره مشوره وکړه. د دې نه مې چې له امید یا سنګین لالا سره مشوره کړې وای، ښه لار او چاره به یې راته ښودلې وه. زړه د چې هر چا سره مشوره وکړي همدغه خبره ته کوي. مه خفه کېږه، فکر وکړه چې تګ دې کېږي، په کومو پیسو ځې او څومره روپۍ لرې. پلار جان ته مې وایم چې خپله هوا ټوټه ځمکه راته خرڅه کړي، په هغه پیسو به لاړ شم. واه واه، دا دی اوس ښه شو. پوهېږي چې همدغه مځکه یو مړۍ ډوډۍ در رسېږي، هغه چې تاسې خرڅه کړئ بیا نو څه شی خورئ؟ خدای مهربانه دی، په بهر کې به مې کار جوړ شي، بیا به مې پلار و مور ته ښه بنډل بنډل ډالر راولېږم. پلوشي و پلوشي صدیقې ترورې څه دی ویل؟ ترور دې جار شه، هغه د کلچو وړه چې فرزانه جانې راوړي ورته یې پخه کړه چې په انتظار کې ده. وبخه پلوشي جانې، زه له تنور سره بلده نه یم، که درته ستونزه ونه لري زما وړه له خپل وړو سره یو ځای پاخه که. په سترګو ستا کار چې ونه کم د چا وکم فرزانه جانې، په دې کلي کې خو ته د ښځو غمخوره یې. خدایه توبه،
لکه چې زه د ټولې رشوي ما تاسو نه پوهېږئ چې کلونه کېږي چې زه د ټولو کلیو هر څه سمالوم. دا تاسو ځوانې نجونې ټولې زما په مرسته او کوشش زېږېدلې. هلکان خو لا پرېږده، مګر فرزانه له ټول نوم سره یې تر اوسه پورې دا حق نه لري چې ښځو ته یوازې زېږون ورکړي. تاسو نو اوس ووایئ چې د چا لاس بر دی؟ که رښتیا پوښتنه وکړي نسرین ترورې، ما کومه دعوا هم نه ده کړې. د کلي ښځې دي چې را سره مینه لري او هر کله مې یادوي او زما کارونه لکه د کلچو پخول په خوشحالۍ او مینې سره کوي. ښه ده که نه، زه په دې کارونو کې مو کار نه لرم، خو بې ځایه دې در باندې د ګلانو تاج نه وهي چې د ټولو ښځو غم خورئ. خیر دی نسرین ترورې، خپله پوهېږي چې فرزانه جانه زموږ میلمنه ده او بیا مسافره ده. فکر وکړه چې له ښار نه راغلې ده او دې کلي کې زموږ خدمت کوي. که وړوکي کارونه یې په خوشحالۍ ونه کړو نو څه وکړو؟ صدیقه خو رښتیا وایي، زموږ د خوشحال خیلو کلي ښځو رواج دی چې د خپلو میلمنو قدر او عزت وکړو. بیا فرزانه جانه خو زموږ د سترګو تور ده. دا دایتوب چې ته یې کوې، فرزانې سبق پکې ویلی او په ډېر څه پوهېږي. ښه ډېر ورته وزرې مه ورکوئ چې زموږ په اوږو به کښېني. زړه دې نسرین ترورې، په دې پوه شه چې زه تا سره کومه دښمني یا سیالي او شریکي نه لرم او درناوی دې هم کوم. باید یې وکړو. بس دی نو، دې وړو خبرو پسې مه ګرځئ. موږ باید له یو بل سره ښه اوسو. 2 ورځې ژوند دی. ګورئ د خیالي پلار حاجي جوړ تیار سړی و، هغه دی اوس ناروغه دی او ټوله ورځ د کور په کونج کې ویده وي. رښتیا وایي قندې ګلې خورې، په دې 2 ورځو ژوند اعتبار نه دی په کار. ولې د یو بل زړه خفه کړو؟ رښتیا وایي که رښتیا پوښتنه وکړي فرزانه جانه هر کله چې ما ګوري راته مشورې راکوي چې څه وکړم او نام خدای مشورې ډېرې ګټورې دي. د واکسین نه نیولې تر خوراکونو پورې مې باور وکړئ چې ډېرې خبرې دي چې موږ باید پې پوه شو چې نه پوهېږو. ښه نو تاسې ځوانانې او فرزانه هم یوه ځوانه نرسکه ده، ښه سره جوړ راځئ. ما ته د شریفې، صدیقې او قندې ګل ملګرتیا بس ده. په ما خو ډېره ګرانه نسرین ترور. ژوندی اوسې پلوشه جانې، په ما هم ډېره ګرانه یې. خو نسرینې خورې، یوه مشوره زه در کوم، خدای دې وکړي چې خفه نه شي. وی د ملک صاحب ښځې څه وایي؟ په خوشحالۍ اورم، ووایه. که زما اورې، ته هم باید د کلینیک ډاکټرې نه ځینې شیان زده کړې. هڅه وکړه چې ورسره مشوره وکړې او خبرو ته یې غوږ ونیسې، ځکه چې یوه لایقه او کارپوهه ډاکټره ده. وای د ملک صاحب ښځې له خندا دې مړه کړمه. زه له هغې نه زده کړمه. اورېدلې دې نه دي چې وایي تجربه د علم مور ده. زما تېر ژوند ټول د امیدواره ښځو سره تېر شوی. زما تجربه د ډاکټرۍ له سنده اوچته ده. هغه باید له ما نه مشوره واخلي. ښه خیر دی، خدای دې زما په ګوتو راکړه. بیا زه او ته حساب او کتاب کوو. هر څوک چې ته اوس دومره شوی چې له ډېرې بې حیایۍ نه د ټول کلي په سترګو کې خاورې شیندې. چې څومره ستړی شوی یم، هغه پخوانی زور را پاتې نه دی. صبر چې دې ونې ته ډډه ووهم چې چای خوند راکړي. دا څوک دی چې دې خواته را روان دی؟ دا خو همت دی، همت مصیبت. کیدای شي چې ماته هم یوه ورځ مصیبت جوړ شي. څوک څه پوهېږي؟ السلام علیکم میرو خانه، کاری چې ښه ستړی شوی. وعلیکم السلام. ستړی مه شې همت خانه، راځه دې خواته راشه، دغلته زما مخامخ راته کښېنه. ژوندی اوسې، والا ډېر ستړی شوی. دم دې تیږي په سر به دې ونې څنګ ته کښېنم. ښه کوې، هغه مې بې له دې نه کښېناستو ته ایښې. والا ستا کار هم ښه سخت دی، نه شپه لري او نه ورځ. څه وکړو همته، کار دی نو، خو عادت مې ورسره کړی. واخله چې یو پیاله چای هم درته واچوم. ژوندی اوسې، صبر چې زه مې پښې وغځوم چې دا چای هم خوند وکړي. هر رقم چې راحته یې. رښتیا معامله دې څنګه شوه؟ کس دې پیدا که که نه؟ والا تر اوسه نه. په چا خو شک نه لري؟ یاره څه ووایم همته، شک کول ښه کار نه دی. وایم هر څوک چې وي آخر به رسوا شي. رښتیا وایي.
دا د همت د بوټانو تلی خو بیخي د هغه چا بوټ ته پاتې کېږي چې د اوبو وار یې غلا کړی. هو یعنې چې د همت کار و. ولې همت کیدای شي چې یو بل څوک همداسې بوټان ولري. نه همداسې فکر کوم. په څه فکرونو کې ډوب شوې؟ لکه چې زما بوټان دې خوښ شو چې ورته ګورې؟ نه همداسې مې کتل، خوښ مې شول. ښه بوټان خو دې اخیستي دي. له سر نه دې جار؟ واخله. وایم ژوندی اوسې همته، خدای دې په خیر در باندې زاړه کړي. خیر دی، که بدله یم زه ورته تیار یم چې در سره بدل کړم. څومره هوښیار دی، غواړي چې خپل زاړه بوټان زما له نویو او قیمتي بوټانو سره بدل کړي. خدای دې وکړي چې وغولېږي. والا ښه کلک او قیمتي بوټان خو لري. مخکې له دې چې پښیمانه شي راځه چې ویې غولوم. پوهېږم چې ستا خوښ شوي. واخله د سر نه دې جار. خیر دی چې ستا لږ زاړه دي، زما نه وي. همته وایم بېغمه اوسه، زما هم نوي دي، خو ستا بوټان مې خوښ شول. راځه بوټان دې راوباسه. مبارک دې شه. وایم د دې ډول غږ به سبا واوري. شاغه بچیا، زه پوهېږم چې همت هغه زرګون موږ نه په ناحقه واغسته، خو باید بیرته ترې واخلو. دا خو بیخي ما او تا ته د شرم ځای دی چې یو څوک هسې موږ نه پیسې وخوري. ما ته نه وای نور خلک له ما نه ځان ساتي او همت په ما برابر شو. آخر به مې په ګوتو راشي تر څو چې زړه مې نه وي ورته تور کړی. داسې نه پرېږدم. پوهېږي استاد پیروزه چې یو راز یم را سره دی. ښه، کوم راز دی؟ کومه خبره در سره لري؟ هغه یو کار کړی چې زه ترې خبر یم. څه کار؟ نه، دا خبره باید یوازې له ما سره وي. ته اوس دومره شوې چې خپل استاد ته دې راز نه وایې؟ پوهېږي ته په همدې خاطر په جنجالونو کې بند پاتې کېږي. پوهېږم، خو خبره دا ده چې زما یو انډیوال هم پکې لاس لري. که ووایم هغه ته تاوان رسیږي. هغه څوک دی؟ ووایه چې غم یې وخورو. پېژنې یې؟ ښه نو ووایه بې عقله. هغه نه عاشق الله منځ کې سره د غلا معامله ده. د څه شي غلا؟ وایي څه موده مخکې هغه بنجاري چې په موټر کې کیسه کوله. ښه، د چرګ د غلا قصه وایې؟ او هغه د نایي د ډول د چاودلو قصه؟ هو هماغه دی. څو شپې مخکې عاشق الله راته وویل چې یو ځای ته ورسره لاړ شم. زه هم د انډیوالۍ په نامه مخکې شوم، خو پوه شوم چې د چا د اوبو وار غلا کوي. ښه، خیر دا هر کاره دی، هغه هم ټول غلط کارونه کوي. تر اوسه څوک پرې نه دي پوه شوي. وایم چې د میراو په ګیر کې ورکم چې خپله جزا وګوري، خو زما د یو انډیوال لاس پکې دی. ښه نو باید انډیوال ته د یوه لاره جوړه کړو. اوس نو باید زه او ته په دې باندې فکر وکړو. اوستا جانه، همت ته باید جزا ورکړو، خو چې انډیوال ته مې تاوان ونه رسیږي. زه یې هم خواشینی کړی یم. 1000 افغانۍ خو کمې پیسې نه دي. خپله پوهېږي چې په څه جنجال په لاس راځي، او بیا زمونږ حق دی، ولې خپل حق بل چا ته پرېږدو؟ رښتیا وایې استاد جانه. ته راځه، زه به یوه سمه مشوره درکړم تر څو همت خان داسې جرأت ونه کړي چې د بل چا سره داسې دوکه وکړي. قدرمنو اوریدونکو، په دې هیله چې تر دې دمه مو د هیلو وړانګه ډرامه اوریدلې وي او خوښه شوې مو وي. تاسو واوریدل چې خیالي هر وخت د خپل خیال په ټال زانګي او په ویښه خوبونه ویني. خیالي ګمان کوي چې دای به خپل خیالونه او خوبونه په حقیقت بدلوي. خیالي وایي داسې خوب او خیال به نه وي چې زه یې وګورم او پوره یې نه کړم، خو داسې نه ده. یوازې په خیالونو او خوبونو څه نه کېږي. هر خوب او خیال چې پوره کېږي نو زحمت او خواري غواړي. په خوب او خیال کې ژوند کول انسان له حقیقت نه لرې بیایي. انسان باید حقیقت ومني او درک یې کړي. تر بیا مو په لوی خدای سپارم. د خپل ځان او خپل کورنۍ روغتیا ته متوجه اوسئ. په مخه مو زیړي ګلونه. د هیلو وړانګه رادیویي ډرامه د ټولو د کامیابی او خوشحالۍ ملګری.